کاشف زه د عزت کوم دا ما خبره ورته ما ته دوشا نامې نه خلی سم خبره کو سم انټر بند غله کړه کیمرا ممرا ته بند کړه دوشا ته کټ کړه دوشا ما بند نو کیمرامین صاحب ته خبره ده کدي خلکو ته صفای وکړه کنه څه صفای ورته وکما خلکو ته وای چې دا مان نه دی وجل کنه تاسو هغه ورځ ما سترګې تور کړې ز تاسو په سنټر ویل رااله تاسو ویل په ګندم بوټي سپی متیازي نه کوي مړه د باندې بس وکړه ډس کوي مړه د باندې بس ډس کوما روګي کا بند کا مړه مرکه بند کا مړه خپکیګه ماته د شاپ کې راو نور خبرې کوا ما ته پکې د کنجرانو نامې ما خلا ما ته پکې دوشا مونږه نامې ما خلا دوشا پکې لا چاره وسته دي چې ته دوشا کې مړه خپل خبرې کوا هغه ګندم متیازي دي بند کدا مرکه بند کنورا ولی جی دوشا خبر دوشا خدای خونه وران کې دوشا د منځ کې څنګه راوستو مړه بند کې دوشا څه شي چې پکې راولي سر صاحب د دوچا استاد د واجب سموستا خبر دوچا په ګلا چاره وسه دي چا چې وشه دې مونږ ته پته نشته چا چې دې ته کړې دې مونږ ته پته نشته استاد نوم څنګه لې یاره خدای د خونه ورانه کې چې دا زمانہ مې عقلی بل ورځ ما یو انټرویو کته ستانو مې اغستو یاره خدای مړه میټر مې اٹھ کې زمانہ ما به بس روکی کا بس پرې نور خبرې کوي یار ته ما څه خبرې سره کې زی هغه د کور دی ورشه د سونیا شال انټرویو کا د پلان انټرویو کا پورې خو سره تکي ناشته په تا په ګاډي کې ګرځو کان صدر سے برشتیا څه شي ما په ګاډي کې ګرځولې ده خو دوی زه هسپتال کولاوم او هسپتال د پاره ما وته کنجرانو خلکو په خپل باندې هسپتال کوله माहिर अमलियात और तावीज़ात इलामा अबू अहमद मुतवक्किल मनपसंद शादी सोतन का रोग रिश्ता तोड़ना घर वालों को राजी करना रिश्ता घर में चलकर खुद आए जादू टोना जायदाद का मसला शोहर की गैर औरतों में दिलचस्पी मियाँ बीवी की नाचाकी महबूब को ताबे करने अभी राब्ता करें +92 301 199 5000 علیکم سلام کاشف بھائی بخیر جوړ تازه خوشحال څنګه کینه جی خیر مهربان یو جهان صدر صاحب څنګه الله احسان دی وای کنه قدرمندو زستا سرور محمد کاشف د ولسی عدالت سره نیغ پنیغه تاسو سره مخاطب ما راغلیو په خبر ته په خبر کې بیا صدر اکبر خان دی اپ استراغلیو دی دفتر ته راغلیو د سره به خبرې کو چې را دوی دا دفتر ولې کولاو کړل دی په خیال کولاو کړل نن به دوی سره مرکه کو زمونږ سره اوسه صدر اکبر خان صاحب څنګه تابعدار کاشف بھائی ډیره مننه لار کې خورته تکلیف نو نه جنا خوشاله شو رال تاسو دا اپ سمولې دو بیا تاسو ویل چې ما دفتر کولاو کړل د دفتر کې کاروبار سکیږي کنه بس صرف خلکو لم کولاو کړل دا ما خیر خېګړې د پار کولاو کړې دي جرګې مرکې پکې کو غریبو سره مرسته کو او بس دا زمار مانو چې دفتر کولاو کو استاغونه ګلونه مونږ لراشي نن تر راغلی رااله صدر صاحب دارت وای ډیر زیات خلک وي چې دا دفتر دوی کم کولاو کړی دی بس دلته جنکې امراض یو دلته پلان کیږي دلته ډنګري کیږي دا خلک سرشتیا وي دا کیمرا د ستاو که زما دغه گیټ وګورئ ریبو د خلکو د پاره 24 غنټې کولاو دا کم ځای کې دی دا په فقیر آباد کې دی ریمان ټاور کې دی جی ریمان ټاور کې کتونکو د دوی سره به خبرې اترې کوو پولیس محافظ چې کوم دي نو هغوی مرسته کوي د هغوی خیال ساتئ دغه مرحلې نه څنګه راتېرېږي او ډېرې دمکیانې میلاویږي دغې ته به کوم خیال ګورئ هر کار کې چې ته سټرګل کې که نه نو دا تا ته په الوا غوندې پلیټ نه میلاویږي دا به تا ته دمکې نیم خلک درکوي خلک به در باندې ډزم کوي خلک به در باندې هر څه کوي پولیس سره زما مینه د خانداني مینه ده زما ټول خاندان په پولیس کې دی او پولیس سره به د مرګ دمه پورې زمینه ساتم دا زما لوی ارمان دی ان شاء الله چې سو پر ژوند دیم پولیس سره به زمینه ساتم دا راته صدر صاحب دوچا باندې فایرینګ وشو او دوچا چې کوم دی خپاتې کټ شوله ویل کېږي چې تاسو چې کوم دی د دوچا نه ډاس پکړو تاسو وجلې تاسو ته خپل تاسو د وجه کټ بند کدا مرکه بند کنورا ولی جی دوچا خبر دوچا خدای خونه وران کې دوچا د منځ کې څنګه راوستو مړه بند کې دوچا څه شي د پکې راولي
صدر صاحب د دوچا استاد د وجه زما ستا خبر دوچا پکې لا چاره وسته دي ما ته پکې د کنجرانو نامې ما خلا ما ته پکې دوچا مونږه نامې ما خلا دوچا پکې لا چاره وسته دي چې ته دوچا کې مړه خپل خبرې کوا هغه ګنده متیازي دي 29 ورځې آی سی یو کې پروتو مردار او ساتي نه خطا ته ماته دغه نه ما خلې مړه وکړي خلکو ته صفای وکړه کنه څه صفای ورته وکما خلکو ته وایي چې دا مان نه دی وجل کنه تاسو هغه ورځ ما سترګې تورې کړې ز تاسو په سنټر ویل رااله تاسو ویل په ګنده بوټي سپی متیازي نه کوي مړه د باندې بس وکړه ډس کوي مړه د باندې بس ډس کوما روکي کا بند کا مړه دا مرکه بند کا مړه خپکیګه ماته د چا پکې راو نور خبرې کوا خاطر کینه زبد نور خبرې کو سمې خبرې کوا ګوره پښتنو ته بخیر د الیکشن دی صفای وکړو صدر څه صفای ته دوچا ته صفای کوما اب هغه تاسو په انټرویو کې تاسو زما خبره ته وکړی تاسو کینې تاسو بناخل زه ته یو خبره کومه کاشه په زړه عزت کومه د ما خبره ورته ما ته دوچا نامې نه خلی سم خبره کو سم انټر بند غله کیمرا بند کا دوچا ته کټ کړی دوچا ما بند نو کیمرامن صاحب زه خبره ته کوم صدر صاحب یو ګوره دا پښتانه دا کنفیوز دي کنه خاطر نه کو خاطر صحیح نه کو بداسي کتونکو صدر صاحب خبره تاسو واوریدلې بس صدر صاحب نو اوس لکه ګوره ته دا خبره کوم دوچا لګیدلې چا چې وشه دې مونږ ته پته نشته چا چې دې ته کړې دې مونږ ته پته نشته تاسو نوم څنګه لی یاره خدای د خونه ورانه کې چې دا زمانہ مې عقلی بل ورځ ما یو انټرویو کته ستانو مې اغستو یاره خدای مړه سه میټر مې اٹھ کې زمانہ ما به بس روکي که بس پر نور خبرې کوه یار نور خبرې کوه بس نه مني صدر صاحب نه مني نن د خبرې به کې نه راته وجه صدر څه شي دغه خبره ته ولې نه کومه ما درته وایي چې ما سره سمې خبرې کوو ته ما ته د خبرې سره کې زی هغه د کې کور دی ورشه د سونیا شال انټرویو کا د پلان انټرویو کا پورې خو سره تکي ناشته په زه وسه تا په گاډي کې ګرځو کنه صدر صاحب رښتیا څه شي تاسو په گاډي بالکل ما په گاډي کې ګرځولې ده خو دوی زه هسپتال کولاوم او هسپتال لپاره ما وته کنجرانو خلکو په خپل باندې هسپتال کولې ستا په دې دوچا په دې کیس کې جان حبیب کیس د جیلو خړو اوس پورې هغه په جیلونو کې راخل شي او ته نه خو ته بزان کې صحیح نه کنه زکه ته په جیل ته لاندړې هو چې دا ټاپک راواچولو کنه اوس څه پویو ګوره زه ته خبره کوم صدر صاحب زه ته یو خبره کوم ګوره اوس څه پویو ما که کنجرو او که غلطو هغه الله ته پته وه چې وسړی ما ته رنګ وکړي چې ما سره مرسته وکړه خدای دې کړي چې هر سړی اوسه مې لارې ته راوړي زه کوشش کوم که زما د جیبه 3 لک روپۍ هم لګي 10 لک روپۍ هم لګي زه لګوم خو چې سمې لارې ته راوړي او چې وسړی پاټلې غلطه پرېږدي اوسه مې ته راوړي زما رور دی زما ځان دی ما نو پېژندلې ما ته زه د دوچی یم او زه ښه سړی یم او زه دا کوم راځه وروره بیا موږ ته پته نه وه زه ته داسې لاړم ما ګړي خانې سره دا د ګاډي د کوس کو زه ته لاړم هلته موبایل هم ولاړو پولیس هم ولاړو کور مخې ته تلو چا پې ډس کړی دی زه ته دې خبر چې چا پې کړی بیا تاسو ولې قاري دی څنګه د قاریږي په دې خبره وایي وروره په ما دا نوم هم بد لګي که نه په ما نوم هم بد لګي ښه دا راته ووایه صدر صاحب دوچا یا تا ایشته دی یا نه دی ایشته کنه یا ستا د وجې هغه نه خپه کټ شوه یا کټ نه شوه که نه دا راته ووایه چې جان حبیب په جیل ته ولې لاړی جان حبیب خو هم د دې خبره کېدو که نه څنګه جان حبیب د دې دوچا په دې کیس کې ولې جیلونه وخوړل خوري په کته تا ولې ونه خوړل څه شی ما څه کړي نه دي زه به جیل څنګه خورم ما څه کړي دي هغه هم څه نه دي کړي ولې نه دي کړي تا سره څه دغه ورځ چې ډس کېدو په هغه باندې دا په پېښور کې د سی ډي آر دی ټول لاغلی دی په پېښور کوي چې زر سنټي کم دا په پېښور کې آیا دا خو په لاهور کې اوسېږي په دغه ورځ د پېښور کې څه کول پېښور کې د کول څه په دغه شپه خو بس څه دپاره به راغلی که ډېر خلک خو چې دا د ځان په خپل ایشته چا دوچا په خپل ځان نه دی ویشي چا ویشتې دی چا ویشته خپله څوک ځان نشي ویشتی یا ساته ښه پوه شوې که نه بیا په سارک باندې څوک څنګه ویشته شي ویل کېږي ګوره ستاسو د خولې نه ما زه به نن په دې کیمره باندې ویم ستاسو د خولې نه ما اورېدل چې دوچا ما سره دغه وخت کې وو بچول یې پیمۍ راواخیستل د دوکان نه ما راوچت کو او ومې تلو دغه وخت کې نه ما ورته رنګ وکړو دا مشتر آباد ته راغو ما پې کاوه چې اوس کله مونږ د هسپتال څخه خبرې کولې بیا د هغې له بعد چې کوم دی لاړو ما بچوله ورجې راغشي دله مې هم راواغشي بیا دته ما زه تا کور ته رسومه چې دا کله ما د ګړي خانې پورې راوستو دا کوم چې د دې ځای دی که نه نو د هغه لږ مخکې د ماته ما دلته کوس که ما کور سره د کوزه ووایي نه ما دلته کوس که هغه چې ما د کوس کو چې کله په ده باندې ډس کېدو نو زه ګړي غلام شاه کې وم ښه
پوه شو کنه او به چې دا وی چې رکشا کې ما پسې کسان راغل کنه نو زه به ما سره خپل گاډي شته او به زه کوزیږم او گاډي دروم او رکشا کې د پسې سوارېږم او ډس کوم د لیونې ما چې زه خپل گاډي لدا کوزوم او په بل رکشا کې ور پاسوارې ټرو هغه پسې ور پسې زم د باندې ډس مونږ نه کړه چې کړي جان خبيب کړي دي جان خبيب په اما باندې شوی دي جان خبيب په تر باندې شوی دي د خبر نیم ښه واو ته ما خو پرونه صدر صاحب دا خبره خو تاسو سپیناوي او دا خبره ختم شولې اوس راته دا وایي چې د دوچا نه خپکټ شول کنه او دوچا چې کوم نه په کټ باندې شو داغه د غټي وټي څوک نشته هغه سره تاسو ودرېږئ د انسانيت په خاطر زما یو خبره وره دوچا چې کله خپه وکنه نو هغه کوم کشمیر پته کړو کم کشمیری پته کړو چې اوس په کشمیر پته کی بچی دی واړو یا دا سي د کارګل کې دا پوجي دی دا د دغ په پای کې لوتی دا مونږ وځي دا غازی راغلی دی ما یو خبره وره بس خپای ته کټ شو دی غیله دنده سی وا شو ګوره بل زرګونو خل چې دا لزر راغلی دا 10 راغلی دا 30 راغلی زه خو 40 روپیم نه ورکول چې په کټ ته مونږ خیرات ورکې مونږ مونږ خیرات او دوی د انټرویو 10 روپۍ یادې کنه دا رښتیا دي او کنه 10 روپۍ خلی کنه دا کاروبار دي تاسو صحیح شو هغه خو جاکم نه چینونو مینونو ولې دي ولا 10 روپے ورګي خو لادي کمنټ سے وګوره چې خلک ورته کم کزل کوي کوم خبره ور ک خور مور سوک صحیح کړه او د خور مور چې ماته سوک خور مور کزلو کې لاړ شي د وشاله دی ویډیو کې رنگ وګرځي رنگ خپل پښتنو ته بس میسج ورکې پتیره تیره باندې پښتنو د لپاره زدا پیغام ورکوم چې زما خو ګورونو خپل بچي خپل چنګاوند کې د بدعمل خلکو له ساتي زکه چې نن سبا د ایس نشراغلی دا په هر کور کې په هر ځای کې یو ایس وی ایس کلو والی هغه کوشش کوي چې ځان نمبرګری پیدا کړي نو خپل بچي خپل رونه خپل ځامن د دې خلکو له ساتي او چې چن گاوند کې ایس والوي ایس پروش وی ایس خرسي نو هغه باندې تاسو چې کوم د حکومتي ته تانې ته اطلاع کول شي پینی وی ني سي یا د کلی لبار کوي دا ناسور دی دا ټول بچي په ایس وراړي د دې پښتنو د لپاره صرف زما دا یو پیغام دی چې دغه ایس لزانو ساتي خپل بچیو ساتي دا سی وخت راشي چې دا باشومان په ایسو جګړې کوي یو وې زمانن نمبر دی او سبب وې زمان نمبر دی دا راتلونکي وخت دی ځکه چې موږ وخت نه ایسو نه پودرو نه سور چې خالي چرته موږ په خلکو سکل اوس پکې نور کوم نشيره وستي دغه زما پیغام دی ډیره زیاته مننه اوریدونکو کتونکو دغه صدر اکبر خانو چیرال دوی خاله خاله وسو چونکه موږ په بل مقصد په بل کار بس راغلیو هغه ویډیو به هم تاسو سره شریکوم چرته چې مو د ځان ډیر خیال ساتي د بل پروګرام پر خپل لور کاشف لور کی اجازه د لوی الله پامان